السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وظیفې او تعویض ټي وي کتونکو یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوې وظیفې سره حاضر شو. دا وظیفه داسې وظیفه ده چې د انسان هر قسم د سختو نه سخت مشکلات ورته ولینی، ډېر زیات د سختو نه سخت حاجات یې ولینی او د دې انسان د حاجتونه نه پوره کیږي. او دا وظیفه په دې ترتیب سره په پابندۍ باندې شروع کی ان شاء الله چې الله جل جلاله به تمام حاجتونه پوره کی او تمام مشکلات به الله جل جلاله لر کی. او هغه وظیفه دا ده: یا رحمانو اغثنی یا رحمانو اغثنی. اسانه وظیفه ده. د دې وظیفې د هر مشکل او هر حاجت دپاره خاص ورد دا دی چې سحر او د ماښام د لمانځه نه پس به 100 ځله دا دعا وی: یا رحمانو اغثنی. اول او آخر به ترنه 3 ځله درود شریف وی او بیا آخر کې به د خپل حاجت دپاره دعا کې چې څنګه حاجت تی وي الله جل جلاله به ستاسو تمام حاجتونه حل کړي، او څنګه مشکلات تاسو ته راپېښ وي تمام مشکلات به الله جل جلاله د ستاسو حل کړي. یا رحمانو اغثنی.